أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. دجا آیاتو ربط د ما قبل سره دا دی چې مخکې کستیس په یاد الله عز وجل د قرآن کریم د نزول هغه دوه مهم هدفونه بیان کړي وو. اول هدف د قرآن کریم د نزول څخه د الله عز وجل توحید و عبادت وو، او دوهم دغه مدعا چې و دوهم هدف چې و هغه د نبی علیه السلام او د قرآن کریم صداقت وو. د الله عز وجل وحدانیت چې و هغه په 21 آیات کې یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی د دلیل سره بیان کړی و. چې د الله عبادت وکړي مخکې چېر سوی دي زما زغربت ورسره وایم چې د هغه الله عبادت وکړي چې تاسې خلق قیل یاست او هغه کسان چې تر تاسې د مخه یاست. که ته وایې د دې نو څه دلیل دی، خو الله وایي دا ستا خلق چا کړی دي؟ ستا خلق ما کړی دی، بل دغه خالق پیدا کړ چې یې جوړ کړی، نو چې جوړ کړی ما خو د دغه عبادت وکړي. او هغه کسان چې در تاسې مخکې دي بیا الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء، دا ګرده دلایل وه. ځکه چا درته اواره کړی ده، اسمان چا درته چت کړی دی، دا اوبه چا نازلې کړي دي، دا میوې څوک را باسي. برل فلا تجعلوا لله اندادا، نو د خدای لپاره امثال ولې جوړه؟ خدای کارونه ګرده مختص په الله پسې دي، بل چا نه دي کړي، نو ولې تاسې کوي؟ هغه آیات کریمه د دلیل سره سره د توحید کې شوی و. پس د قرآن کریم صداقت او د رسول علیه السلام صداقت چې و هغه په 23 آیات کې غالبا چې الته ور ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، که په دغه قرآن کې چې پر دا بنده نازل شوی دی په شک یاست، خو نو یو صورت ته سیم جوړ کړي ورلایست، او یوازې نه چې کوم څوک ستا کومک او امداد کې در سره راوي غواړي په سابق او په لاحق کې دا کار نسی کولای، نو چې نسی کولای ولې ایمان نه پر راوړي. نو دلته دلائل ذکر سوي و او دا دوه خبرې ذکر سوي و. الله عز وجل وس د دې مخ آیاتو د دلایل د لپاره یو نتیجه وسردي. دا اوس آیاتونه چې ما وویل دا غواکې داغه نتیجه ده. نتیجه داسې ده لکه موږ ته چې بیا فرض په خپل محول کور کې سړی و یو خپل اولاد ته څنګه وای زوی دا مې در سره وکړه راغټ مې کړې ستا روزنه او پالنه تا ته خو نه معلومېږي چې څونه زحمتونه پر ما باندې تېر سول، تعلیم می در باندې وکي، فلان می وکي، واده می در وکي، تر ابد ته نور څه غواړي که یې څه چې زما په مقابله کې ولاړ. الله هم هغه دلایل ګرځي تیر کړه. اوس مؤمن ته وای کیف تکفرون بالله، نو ته په الله څنګه کافر کړي چې الله دغه کارونه سلاسل کړي؟ ملامت بیا ور جوړ کړی ته او هغه مخکې درته چې دي اسمانه تا ته باندې دا ګرد زمرد فار د امزکه ستاده فار فرش د میوه د اوبه دا ګرد ستاده فار دي، او ته عبادت ته بل چا کوي یا ګر سره نه کوي، نو دا عجب نه ده. کیف تکفرون، څنګه کافران کیږي؟ پس و ان کنتم فی ریب مما نزلنا، دغه قرآن می در باندې نازل کې کته بل پر شک شبهه لري چې ودا به د الله نه خو ورلای یې درې آیات قدر جوړ کني شي جوړول او بیا ام ولاکه جوړ. نو کیف تکفرون وردا دغه د فار نتیجه ده چې دا د وکړه سوي بر خو د تحیر خبره ده، د تعجب خبره ده. څنګه کافران کیږي ولا لاره منین ولا چی شغواړي؟ نو یو دا د ما قبل د پاره نتیجه سو پر غره بناس او په زمن کې برته هغه زور دلیل په نوې عبارت راغبر بیا الله وریا دی عبارت ورته وای الله پاک وای ګوره تاسو مړه واست راځوندې میکړاست، بیا مړه کوم، بیا راځوندې کوم، بیا به برته د حساب د پاره راځي. نو پر کوم ځای خو عبادت وکاله وای ما ترسه ګوره ام ما د ما قبل د پاره نتیجه سو ام د نتیجه په زمن کې بل دلیل په بل طرز باندې را روان کی، او دا دلیل در ډیره ځای بیا دوام کی. یا پلا دغه ورشي چې تاسو مړه وس راځوندې میکړاست،
بیا د مثال په تور روحاني د انسان انعام دوه قسم دی، یو دغه ظاهري او سوري دی چې الله یې تمی جوړ کړي ځکه واسمان ستا په خدمت کې روان، یو بیا معنوي دی، معنوي بیا او غځای وريادي چې الله عز وجل دا عام دي پر ګرد انسانانو دي. الله پاک به هغه خبره هم ورته کوي چې چې هغه آدم علیه السلام چې هغه مدر ټول ملائکه وغوړه کې ملائکه سجده ورته کړه، دغه د چا پلان ستا د پلار مې دغه عزت کړی دی. ګوره معنوي دغه نه کدر دا بل انعام دی چې ملائکه ته سجده کوي او تزغلی وس کافر کېږي د الله تعالی مقابله کوي، نو دا خو انصاف نه دی. نو کدا اس په رابطه اس په دلیاس او دانو بار روان دي بیا ورس پر بنی اسرائیل خاص انعام سره پورته کوي د يهودونو سره چې ستاسو خو بیا به خښ کړی دا خو د ګرد انسانيت سره ده چې د ټول انسانيت پلار دونه قدر بزرګ دي چې ملائکه سجده ورته کوي. ټول انسانيت تر کوم دي چلاوي مړو اسماره پیدا کړس اشه د دې څه ما سبب بنی اسرائیل ته خاص متوجه کیږي. ترجمه ته بوستې شي ګوري کیف څنګه تکفرون تسی کوپر کوي بالله په الله عز وجل سره، په الله سره کافر کېږي او الله مخکې دلایل درته تیر کړم د قران د صداقت ام د نبی علی السلام د صداقت ام د خپل وحدانیت. پس دا دلیل چې مال پکې کې غشتې دي هغه د دی وکنتم امواتا الله وکنتم تسی واس امواتا مړه د مړه څمراد دغه مړ نه دي چې دا اوس موږ بوله چې مریدان اوس ادي مرسو سایه وخت د مړه څه دا معنا دغه لرګي کې مړ دی روح نسته پکې په دا جوال کې روح نسته پکې. خو انسانم ګرد مرده چا څه جوړ دی خدای وار دا وار ګوره پلار او مور غذا خوري، نو خو یا به د مثال په تور غنم خوري یا به انګور خوري یا به اندوانه خوري یا به خټکۍ خوري د سره یا به بل میوه خوري. خدا چې مطعومات مأکولات کې دا مړ دي کنه دا چې انسان وخوري د نن د انسان په نس کې الته د هاضمې نظام اعلی ورته شي دي هغه سره تقسیم کی هغه شیان چې د بدن په ګټه جګر د کلمې ځنی کشکی کشنی رګونه دي اړ یو خپل یې سکشي هغه پوتل چې د هیڅ نه دی هغه اخواته وباسي هغه استک په دې کې نو بیا وینه جوړ شي، وینه بیا نظام ورته جوړ دی، وینه څخه نطفه جوړیږي. کدا وینه د خو مړه ده دغه حیات نه در لکه وست انسان دی که هغه غذا د ورده خو هغه هم مړه ده چا د خوړل د حیات نشته پکې. بیا د وینې سورسته نطفه جوړیږي، هغه نطفه هم دغه حیات نه در لکه د انسان دا ګرد مرحله د مرګ چې پر د باندې تیریږي د غذا سره شروع کتر نطفه پورې نطفه چې بیا د مور د نطفه سره د پلار یو ځای سي بیا دغه څه مرغه وینه د بیا څومره هغه کنټکې وینه سي بیا هغه غوښه ځنی جوړ شي، خو سره د مړ سره روان دي په هغه غوښه کې الله عز وجل په امر سره روح پوسی بر انسان الله هغه ځای شي هغه ځای د مرګ دی. نو الله ورته وایي چې وکنتم تشخواس امواتن مړه خو روح منذر لودي په احیا راجوندی کړس دغه الله عز وجل کوم تاسو خو الله ژوند لره درکې شاول د څونه غټ نعمت چې د مرګ ژوندې کړي ته حیات درک ثم یمیتکم ثم بیا یمیتو وجنکم تسبیا دغه مرګ چې د انسان خپل اجل الله ورته لیکلی دی د چا د پاره شپته کاله د چا د پاره لاس کاله د چا د پاره یو ورځ الله وې زبیا تسی وجنم دغه مرګ څوک تر لره درکې ثم یمیتو بیا الله وجن اماته ترکې کوم تست چې مرس بیا دا رقم نه چې بلاړه غائب شي ثم یحییکم ثم بیا یحیی رجوندی کیکم تاسو الله پاک برته بیا ژوند لره درکې دانو هغه ژوندې چې هغه حشر او نشر په شریعت کې بولی د قیامت ورځ سي بیا ګرځي برته را حشر کیږي دا ټول اجساد الله جوړي راپورته کیږي اشه چې راپورته شي بیا څنګه کیږي ثم الیه ترجعون ثم بیا الیه دغه الله وخاته ترجعون تشور ګرځي برته الله را جمع کیله کده چا زیره اخسته کیږي ګرځي به ولاړ هغه به د څه د پاره د حساب کتاب د پاره بیا بنو هغه سرمایه مهمه چې هغه د ژوند دي چې دا تاسو درکړی دي کلر دي کډیر دي دغه د حساب د پاره به پیښیږي. په آیات کې څو خبرې د مهمه د توجه ورشي الله وايي مړه واسطه ژوند نیمه کړه دا خپل دلیل دی دغه چې ته مړ وې ژوندای کړ دا په ګرد کائنات کې چا ته دا کار کړی دي ست حیات درکړی دي الله درکړی دي نو عبادت ولې بل چاته کې نو کیف تکفرون څنګه کافر کېږي ګوره د ما قبل دلایل د فارغ نتیجه نه کیف تکفرون په عین حال کې برته دلیل هم پکې کې غشتې دي چې ته د مرګ چارج باندې کړه الله د مرګ څخه د اول حالت ثم یمیتکم بیا دی وجنی څو د تاسو موت څوک درکې پریوچا باندې بشل ضربې سوي ژوندې تر وته بل ورځ په قربچان است مرس خدای حیات الله فلاس کړي د مماتم د الله فلاس کړي الله خو بیا دی وجنه او دا مرګم دا سند چې استکیږي ثم یحییکم تدسنه چې سره نسچې بیرته راځوندې کوي اشه چې راځوندې شي بیا څنګه کیږي ثم الیه ترجعون دغه هغه دوام ځای د توبې خم درکې چې بیرته بیا حساب تر ازي حساب عمره کې نو حساب تور کولای شي چې کافر
خو نشي ورکولی. نو کیف تکفرون، څنګه کافران کېږي؟ دلیل یې پکښې کې ونغښتی په دې ځای کې. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، دلیل دوام سکی. هو د الله عز وجل، الذي دا هغه الله دی، خلق چې پیدا کړی دی لکم ستاسو د پاره، ما هغه شیان په الارض چې په مځکه کې دي، جميعا ټول په مځکه کې چې کوم شیان دي ستا د پاره الله ګرځي جوړ کړی. انسان چې د اشرف المخلوقات دي، د اسمانه څراونه ستر مځکه د څه سیارات دي، دا د کال 4 فصل دي، دا ټول د د پاره دي. کلمر اوس فورمې د دوران چې خو د شپه ورځ چې پیدا کیږي د څه د پاره چې د انسان لپاره هوا معتدله شي، چې هوا ورته معتدله شي، پر د فصلونه راشي، شیان د مځکه ورته راشي شي. دا ګرد د چې دا دغه چالان دي، دا ماشين ګرد پرځې پر له ارتباط لري. حتی په د مځکه کې د حیوانات چې دي څونه د مجتمع په ځین کې نو سره واستای، دا ټول هم د انسان د زندګۍ لپاره مچ عبس ولا ک پیدا ده، او ما شعبس ولا ک پیدا ده. یو حکمت دی، یو فرزاده د ماشين کار ځنی اخلي. موږ ته به فرض کې یو ځای یو شاول ولار دی، غټ ترکتل دی کار کوي، په دې کې د سینه ټانګاګه ټیټ مشو داینو څه کاونه خو غځای کار کوي. مګر دا مهم دی چې ایسته کې کریاب دی. دا جهان دغه سیب نظام ماشين الله جوړ کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث معلومیږي راشي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا څه مخلوقات په جمزکه کې د ژوند شي، دا وکي زر امت دي. په دې زر امتو کې چې دی معنا زر قسمه څلور ساویه، دا په دا وچه کې شپږ ساویه په دریاب کې. دغه ګرځه لکه د ماشين پرځي چې باد سره لري. او پیغمبر علیه السلام وايي بارے په دغه کې اول مخلوق چې د ځمکې د سره استکیږي ملخ چې استسو پیغمبر علیه السلام بارانو داخل لکه د ماشین یو پرځه چې ختم مسول چې یو نټ استکی وړي بعد کړه ابل پرځه چې راجلاسي پیغمبر چې بل مشه چې ابل راجلاسي ول بارا او نبی علیه السلام دالک یو لاړ چې په ولې راسي قرار دا غلاړ سر وش کیږي چې دا یو دانه ووتله بارانو نظام دی بل پسې وزي د جهان د ختمه دي چې بارا چې دغه پرځه ګرځ سره ختم سي بارا جان خپل سره درزوي سره ختم بدل کاشي شاټ سره وک سره ګټ نو دغه جزام چې دی الله ګرځي دی هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا د جميعات ورته بمفهمه دا ګرځ ستا فکر دا دی چې شغال نو په ما په ساړه لري زمری په ما په ساړه لري کای زما د خیر زما په څمار زما د خیر په څه ورکه زما څه الله دا ګرځ نظام پرځي ورچولې دا ګرځ ضروري دی او دا ګرځ ستا په خدمت کې دي شنو چې دا ګرځ الله کړی دی او ته عبادت بل ځکه کیف تکفرون د آیات سر برته غدي دا کافر کېږي ته څه دغه نه غټ حازم نظام ستا په خدمت کې روان دي چې سوچ باندې ساينسدانانو نه پس وختي لانه د درېدل خبره لانه د درېدل لكم ما في الارض جميعا ثم استوى داخل د ځکه نظام ثم ورست استوى الله عز وجل توجه وکړه استوا دا د سره یو شی ته ځان داسې سم کې بلا کیف الله عز وجل توجه وکړه کوم خاطر الى السماء واسمان بعد اسمان خاطر الله متوجه سو فسوا برابر کړل هونه دغه اسمانونه 7 سماوات او اسمانونه به وته بقدر ته جوړ کړ ته د اسمان عبستي اسمانم ستاده فار دي دا څه سیارات پکې کې ګرځي لکه و بازان پکې کې زغل د المر دي د پکې زی له سوي دي دریږي نه بس سپوږمۍ دا غره کم د سپوږمۍ میاشتې جلا نظام درته جوړ دي د المر د میاشتې جلا نظام درته جوړ دوه نظام په دې یو ځای کې چلیږي د سپوږمۍ نظام دغه د چې د موږ د پښنی اختر میاشت ول میانس ول لوی اختر دا د مسلمانانو اعمال ګرد د سپوږمۍ تر کاله پورې علا مربوط کړي د شمسي نظام سره اړه نه لري ولی شمسي نظام د ارچا نه دی زده اوس کدا ناس خلک څه پښتنه وکړي د شمسي نظام څو میاشتې دی به د 2 جنوري فروری یا حمل ثور جوزاده به درته یاد کې مګر الته تشریح نشي کولای چې نو جنوري څه وخت نه وکړي ځنی پټه کنه معلومیږي څه وخت نه وکړي نه معلومیږي دا د لمر درجه دي چې اوس پر دغه ځای رالي بارنو جنوري شروع وسو پر دا ځای چې رالي بارنو فروری شروع وسو پلان یا حمل یا ثور یا جوزا شروع وسو د سپوږمۍ په کال چې د احکام ولې اړه لري کونډه امویني یتیمه امویني کمزور سترګو والا امویني دا بلې ویني ګرځي هغه د میاشرانه په ساعت میاشرانه په بالا روجس هغه د میاشرانه په سوره کې نه اختر هغه د میاشرانه په د مثال په توګه د لوی اختر میاشرانه حسن وسیندراله دا چې معلومیږي دا نظام نور شذ ګرځي په پیږي فورون ام خلق پر دغه باندې کې د شریعت نگاه څخه پوره ورکې د کم میاش پر څو مې بارکه وسو خلق شمسي نظام ته هغه واضح پر کاغذ هغه تصغیر
په قمري نظام او شمسي نظام کې ته په کال کې فرق راځي. د شمسي نظام کال غټ دی، یو 11 ورځې تر بالا دی، لکه پر غټه دایره چې څوک راګرځي. د سپوږمۍ کال بیا نږدې دی، کښنی دی، هغه کال پرک 12 میاشتې پرسې د لمر غلا لاس ورځې په صفاتي لمر لا پر لارې دی، لا بیرته خپل ځای ته نه دی رسېدل. نو ما دا درته وویل چې ثم استوى الى السماء، بیا توجه علاوه اسمان ته وکړه، فسواهن 7 سماوات، فسوا برابر کړهن دوی 7 سماوات او اسمان، وهو بكل شيء عليم. ستا فکر بدای چې دا دغه خپل پر لاره ګرځي، دغه سره جوړ دی علاوه ز پر ارش عالم چې یو پر ځای د سې کې نظام خرابېږي. شي انسان نو استاد لپاره دغه غټ ماشين او څونه عمر کې چلیږي، څونه عمر یې کې چې چلیږي په زرو کلو یو ماشين خلک جوړ کې کال وي لاس وي شپته وي بر پلچ دغه ماشين په د خپل رقم چې نه پسې کې نه پېښ کې د ماشين ګرځه کال دغه رقم رواني خرابې نسته پکې کې او تزين او کیف تکفرون څنګه کافران کېږي او هو د الله بكل شيء پر هر څه باندې علیم دی. نو هغه د آیات کریمه مضمون د ما قبل سره رابط پیدا کړي چې پر کېلو دلایل نتیجه او په عین حال کې نتیجه پر بنا کوي دلیل دا پکې کې نه غوښتي درغه دلیل خو عین هغه دی چې هغه خلق دی، مګر دا پلا انسان ځان ته متوجه کی چې هغه څوک دی الله پاک چې دا کنتم امواتن فاحیاکم چې مړی وې ژوندې کړ ادمه خچو هغه میوه یادول اسمانونه یې مثال په تور یادول هغه او به یادول دا دلته انسان ځان ته متوجه کی چې پر تا دغه مرحله څوک راولي د الله در باندې راولي نو عبادت ولې د بل چا کوي. دلته په دې ځکه یو مسله ده په دغه آیاتو کې د آیاتو ته چې اوس وګوره دا دوهم آیات چې اوس موږ وایو هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا دا یو ټوټه ثم استوى الى السماء. په دې کې د جهان دا غټ پوهان دا په اختلاف کې راغلي دي چې سیدی دا خو ګرد الله تعالی جوړ کړی اوس مزخه د مخه جوړ کړی دا کې د اسمان د مخه جوړ کړی دغه نظام د فرضي چې دی په دې کې د مخه کم ایواد اگر چې الله پاک خپل ولینه دی بیان کړی چې د مخه اول دغه د به هغه وایغه د دې د پاره مهمه مسله موږ مخکې زده کړه چې هغه شیان چې د هغه زده کړه او انسان ته د جن په باره کې پیدا نه کوي او جهل د جن په باره کې تاوان نه کوي الله پاک هغه نه بیانوي. سیدی اشارتان به بیان کې انسانان به کار ځنی واخلي الله هغه شیان بیانوي چې انسان په خبر سي د جن ګټي پکشي که په نا خبر او د جن تاوان یې پکشي کې دغه شیان الله پاک سم دم بیانوي واضح بیانوي. یو دا تخلیق دی شزکه په دې خبرم کنه خبر چې مزکه د مخ د اسمان د مخ دی الله په تاسو سره دی ستا کار عبادت دی ما او پیژن جن وکړه اسمان د مخ دی کم زکه د مخ دی د دې خو بیا هم علما چې دا وس د جهان علما او مفسرین پکې اختلاف لري هغه دا مسله ده د خلق د مزکی او د قران خو دغه د خلق د مزکی او خلق د اسمان خو د قران کریم کې به ډیر بیان شوی ډیر ځایونه مګر مهم درې ځایونه په قران کریم کې چې د تر نظر لاندې نیول دي تیر علما او مفسرین او هم د اوس ساينس دانانو هم په نظر کې نیول دي دغه آیات څخه کوم خبره معلومه چې زده متوجه سي. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا پس خود سمت وردی سم په عربي کې دغه چې ورسته ثم بیا استوى على مستوى سو اسمان ته پسواهونه دی برابر کړ 7 سماوات او اسمان د دې ځای ته چې وګورئ چې اسمان پیدا کېده د مزګ طریقې ورسته دا یو. بل ځای په قران کریم کې د سراجي په سورته حمیم السجده کې حمیم السجده په قران کریم کې د سورته فصلت په نامه ذکر شوی دی دواړه نومې فصلت په نامه میاجیږي حمیم السجده هم الته په نامو په لسمو په ولسم آیات کې دا شوی زی به تلاوت ماجی وکم ترجمه به په پښتو تستوي الا يقول انکم لتکفرون ای پیغمبر تورتوه آیات چې کافرین کېږي بالذي خلق الارض هر کوم دا د جلال پاک ورتوي فاغه چا کوپر کې خلق الارض چې هغه مزکه خلقایله د پیومین په دوه ورځې کې مزکه الله په دوه ورځې کې جوړ کړ هغه دوه ورځې نو چې یو یک شنبه ده بل دوشنبه یک شنبه او دوشنبه کې الله مزکه جوړ کړ وتجعلون له اندادا او تاسو دغه حالات وس امثال جوړه به تر سره شریکه چې مزکه نه ده جوړ کړي المر سره شریکه مزکه سره شریکه داشه ذلك رب العالمين دا خو رب العالمین دی دا الله پاک دا ثابت وس رب العالمین دی دا ست خبر وس رب العالمین دی دا ته چې د اسمان د ستورو دغه سجده ورته کې دا وس رب العالمین دی نو ګور آیات انکم لتکفرون آیات کافرانه بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين دا خو رب العالمین دی هغه نه دی
ارشي دلته بالذي خلق الارض پر د پام چې الله مزکه جوړه کړې ده پیسې وای وجعل فيها رواسي او ګرځولې دي په دې مزکه کې غرونه من فوقها سربيره ترجه وبارك فيها او په دې کې برکتونه علایشه دي وقدر فيها اقواتها او په دې کې هغه اقوات رزقونه د خلکو په کې ایښي دي په دې مزکه کې څونه رزق په کې ایښي دي چې تر قیامت انسان ژوند دی دا دغه ذخیره ده لکه سړی چې په تعبیر کې زوی ته ذخیره پرېږدي برای چې دای ځوانیږي درغه وخت یې بس دغه شی مرتجمه کړی وز د الله تعالی دغه مخلوق چې دی دا در څو وخت پورې څو پیړۍ پر راځي الله و چې پر دې مزکه د ژوند امکان ستا بس دغه ذخیره مې پکې کېشه د نو چیرې ده چې عرب لا کړی شي را شرکی چې عرب لا کړی شي را شرکی چې هر وخت د مزکه استعداد ختم چې بلانو په غرس کول قیامت الله پاک څنګه وایي چې وبارک فيها وقدر فيها الله پاک برکتن پکې کېشي دي او اندازام د شیانو یې کړی د چشت اقوات او دا وکړي په 4 ایام په څلور ورځې کې دی ورځې هغه چې چیرې سولې دوی نور پر جامه کې د مزکه انتظام الله د انسان لپاره پکې کې برابر او چې قیامت د ژوندۍ پکې کې وسی په دې کې د خدای بندگان یوازې د نباتات نه دي داخل گیسم پکې کې داخل دي بجلی پکې کې داخله ده د کولم پکې کې داخله ده دا د ار نسل د لپاره خپل شیان علاوه ته شي لکه کوټی چې پر ترتیب باندې د اول نسل د لپاره چې راشي هغه چې د دروازه ورخلاص اوه غنمان دي غنم دي جواری دي پلانې هغه خو نه چې خلک کې بل ته دروازه ورخلاص کی وا دا به سره کوم ناول انګوران دي پلانې بیا چې هغه کوټه خلاص شي د بلې دروازه چې خلاص کې بل شي د مزکه علا دغه سي په طبقو پر سنو ویشل ده د یو نسل لپاره یو شی په نصیب دا بل نسل لپاره بل شی په نصیب او موږ څونه در تیرو نسلو په دې باره کې بختوري ګیس زموږ په نصیب کړی بجلی زموږ په نصیب کړی موټر زموږ په نصیب کړی دا ګرد شیان چې دغه برکتونه او تقدیر دی الله کړی دی بل نسل بیا چې اخواته راځي زما او صاحب موضوع کې شی ستله ولا کوم غرغه بیا بل شی پر پرانیزي بل پر اخلاص کې بیا د سہولت نو لري کسی حتی دا اړیو مستقل به الوزي بل ځای ته بل سره ټکرېږي بل د یو نظام به جوړ کړي نو دغه سي الله پاک وای ما دغه سي برکتونه پکې کې واچو سواء للسائل دا ګرد برابر د سوال کوونکو د پاره که څوک د الله په اړه کې پوښتنه کوي الله ما داسې کار کړی دی وس دا دوه آیات خدای وای چې الله مزکه جوړ کړ پسې وای ثم استوى الى السماء دا غزه دا سورۃ صف تر آیات وای بیا الله استوا وکړه و سما او اسمان بیا اسمان ته متوجه وهي دخان په داس حال کې چې اسمان لکه دود رکب فقال لها والارض اتيات عن ايات بسوجدي وسوغه د سوره صف حمیم السجده مرتوي داغه آیات څخه د معلومیږي چې اول دا ور چې جوړ سولم ځکه جوړ سول بیا ورسته الله پاک اراده و چاته وکړو اسمان ته هغه د دوت پر کم هغه سره برابر نو دا یو آیات دغه د چې موږ مخته پروت دی بل اوغه د حمیم السجده دا اوس آیات چې اوس ما و په د سوره بقره کې دریادوم دغه چې دی تقریبا 90 آیات دغه 90 او هوغه د سوره صف آیات چې دی دواړه دا وایي چې مزکه د مخه د په دواړو کې چې دی د سمتور ثم استوى الى السماء بیا اسمان ته توجه دا آیاتونه کداې په ذهن کې دا دوه ځای په قران کریم کې بل ځای چې دی په سوره النازعات کې الله پاک دا مسله بیا څېړي الته په سوره النازعات کې انتم اشد خلقا ام السماء بناها الله وايي ته په خلق کې به ډېر ګرانه چې جوړوم کله اسمان چې ما جوړ کړی اسمان څونه غټ انسان ته یې چې و پټه بکیږي یا بشپش پټه کېږي ته اسمان ته وګره هغه څنګه جوړ کړی دی رفع سمکها فسواها رفع پورته کړی د سمکها سمک د شي جګوالي ته ویل کېږي جګواله ور پورته کړی دی دا د مبالغه څخه د انسان په ځین کې د نور نصرت لای چې اسمان څونه جګ دی هغه جګواله په غټ کړی دی رفع سمکها په داس لفظ تعبیر وکي چې اسمان به خلی دی چې داخله نه پس وکړي ځان سوره سوالي واغطش ليلها واخرج ضحاها علاوه د اسمان شپه ور تاریخ کړ چې آرام پکشي کې وکي او دا غرونه او 60 متر تراویح چې زندگی پکشي کې وکي پس الله عز وجل فرمای والارض بعد ذلك دحاها دغه ځای والارض مزکه بعد ذلك ورسل دغه چې د اسمان دا کار وسه د حا هدايه وغوړول هغه آیاتونه وایي چې مزکه ورسه جوړه شوه دا ټکار دغه ځای دی چې د دنیا د بد عقیده انسان تدلته وګرا په دې دوه آیات کې څه وایي یو دغه د سوره بقره 90 آیات او بل اوغه د سوره حمیم السجده دغه د نمو لسم یو لسم آیات پورې الته دا دوه وایي دغه آیات هغه د سوره صف آیاتونه چې صفات یادوم هغه آیاتونه دوه وایي چې اول لواره مزکه ده بیا چې دی به اسمان او سوره النازعات ته ورلره ورسه هغه څنګه وای الله پاک وای چې رفع سمکا فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك قالت بعد تورد الله پاک مزکه مدرجه ورسته بیا وقړه
کېدای شي مضمون ته متوجه است. نو علما اشرف علي تنوي رحمه الله وايي هغه دا ټکر نه سره لري. ګوره د توجیه د پر خدای متوانه چې خدای داسې وایي. دی وايي ما چې فکر په احادیثو په دغه آیاتو کې خو موږ مخکې ذکر کړ چې الله پاک دا تقدیم او تاخير خپل نه بیانوي. الله دا مې جوړ کړی خلاص. اوس چې موږ د الفاظو د نصوصو ته فکر وکړو د زما په ذهن کې دا راځي چې تجربه خبرې یو د مځکې هغه ماده وزړنی دی، د اسمان هغه ماده وزړنی دی، یو بیا د دوی د پر دغه رقم شکل جوړول دغه. نو الله عز وجل چې دی د مځکې د زړنی چې دا جوړې دی هغه وار دی، د اسمان دا ورسته دی. هغه په دغه آیات کې چې دا اوس د سورۃ بقره نوشتم دي په سورۃ حمیم السجده کې دلته د مځکې هغه د زړی هغه د دې ماده چې موجود توي هغه خمیره اول الله جوړه کړی د اسمان خمیره چې د هغه ورسته جوړه کړی ده. الته سورۃ نازعات ته چې راځي چې الله ورفع سمکا فسواها والارض بعد ذلك دحاها هغه چې راځي الته به هغه د دې جوړ ته چې بیا پر دغه رقم د اسمان تسویه چې سره کړپ نه دی ماده خېوله ک دود د رقم و هغه جوړ کړ ورسته چې د ځکه پر د رقم برابر کړي د انسان د ژوندۍ ورڅ کېدای اس په خبره تسپويږي لکه سره چې واره خونه جوړ کړي مګر یو څوک یې شپې پکې مربل ورور د شپکیر نه د نه بجدستانه پټینګستانه پلسترسته خونه خند کا پرده نسله کې بوکې دي دا سم اواره د غواړي دا کار غواړي یو میاشت بعد مټي د گزارش نو ګوره خونه جوړه د مګر د گزارې نه ده ځکه الله واره جوړ کړ اسمان چې دی هغه ورسته جوړ کړي. نو یو ځای چې دی په دغه دوه آیات کې چې د سورۃ بقره او د حمیم السجده ده دلته ادم ذکر جوړ اله دي چې د مخ دی هغه ورسته دي. په هغه سورۃ نازعات کې چې دی د ضحاحات مراد دغه دی چې د بودباش لپاره اماده کړو هغه بیا د اسمان در جوړېدو ورسته بیا د امادګي را شروع شول. نو دا ټکر د آیاتو څخه ختم شي خلک وایي دا د نظر وکړي. د نننی عصر فوهان اخو وای بروي حساب بل رقم د قران کریم خو نه یوازې د آیاتونه نه یو بل چې د درې آیاته بل آیات ورسالته په قران کریم په سورۃ انبیاء کې جرشم آیات او لم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. قران کریم سبحان الله چې څونه ودی کتاب الله پاک اولم ير الذين كفروا بعد غدلیل د کافرانو سره چې کافران دې ته سوچ نه کوي ان السماوات والارض كانتا رتقا چې د امزکی او اسمانونو خدای غستنګ پر مفتی و لکه پیاز دغه رقم ففتقناهما مرسل جلاء کړ دی دوار وجعلنا من الماء كل شيء حي او دامد وبوڅخه ارشي تجود حیات ولر ورکی افلا يؤمنون اي دي ایمان نه راځي څه وس هغه آیاتونه په نظر کې ونسي د اوس زمانه ساينس دانان ګرځوي چې قران ته متوجي شي دوی نظر ورکړي هغه قران کریم څوار سو کاله مخکې ول دوی دا وای مزکه او اسمانونه و دا څه او تبخته مزکه مرو توای دا مزکه او اسیاده دام دی وس کاشه پرچ دا و د خپل ځان کې او او اسمان دا دغه سیول کې یو فوټبال څو پوښه ولر سره مشک ودا اشیاء یو رقم نو خو هغه په خلق کې یو ځای جلس نه دي چې هغه د مخ دی هغه ورسته دي الله څنګه وای کانتا رتقن بخسرتن دغه سره مشک چې جلاواله نه کیږي ففتقناهما مجدي سره جلا کړ ساينس دانانو دا په یو انفجار سره جلاس انفجار لکه شي چې بم و چې درز سره په دغه انفجار چې دي سره جلاس او سره لکه بغي چې و پړسه ځکه د لې پاتې سول انور او اړي دا بل سره جلاس سره په پلان نظام ودرېدي. هغه آیات چې وګورئ چې سره جوړه و ان السماوات والارض كانتا رتقا چې دا اصلي جوړه و یو پر بل تقدیم نه لري دا دغه یو ماده فقط ماځ په ځان کې لکه پوښونه چې په خپل الله پاک امر پر وکي سره ولاړ دا نظام په خپل جوړ لکه سړي چې په یو شي کې نظام جوړ کړي بره ماځ په خپل د هوا پر لکه سره درځي سی او پر شي ارکو به جلا ودرېږي دا نظام الته جوړ شو. الله پاک په پای کې وای وجعلنا من الماء كل شيء حي بمدو بوڅ ارشي ودای کی معنا ژوند ورلر ورکی په دې کې د سیاسانو نظر دادي چې دوی چې سره وچاودل دا د انفجار څخه چې وې کې دا د رقم تاو دس ولکه د المر دم زکم دغه رقم تاو دا ودغه او سما دي نقشه استه کته سی وس کنه شوبینی په دا نیټو په دغه شان کې دی ورکی دم زکه په وبو کې په دریا کې ورن راغورځي وسمه 100 کیلومتره چې ورځم زکه دا رقم د چنو کې نرمه ده الته دا یو پوسټر چې هغه دا ورسره کې اخوته دا اور دغه سی بهیر لکه بچ بهیر ورغړې پکې کوي دا رقم بیا خاطر 100 کیلومتر اخواته بل او طبقه ده د امزکه د اثرم د رقم
چې الله وجعلنا من الماء كل شيء حي، بیا الله پاک د اسمانو څخه بار وریځ پیدا کړې، بارانونه پر راوورول څو سوه کاله انسانان خوای تفسیر په دې سوونه نه معلومي. دوی دا په سوه کلو بیا بارانونه پر اوسه چې په غرو کې اوس ما دي نقشسته کدا خبره تاسو متوجه د غرو ډبري وګوري لاري دي لکه دا چلی چې جوړ شي دي ډبرم د کورکوري مسلسل ساس کې پر مشتي برای دي چې کړي دي دا ډبري دغه بارانونه چې په سوه کلو ودر هغه د جسر بیرن اور مرسو او دغه الله دا وګ پر ورول چې ډېر پر مرسو چې د انسان د ژوندۍ لپاره آماده شي. نو الله وجعلنا من الماء كل شيء حي، د اوبو سره د انسان ژوند دغه څه تړلې دي چې واره مزکه مولا کده گزارې و چې دا وبنوي پر ورېدلې بیا هم نه د الله دغه د اوبو معیار ورته کښې د اوبو بلان چې راځي دغه آیات په خوا پر لیکلي وجعلنا من الماء كل شيء حي. الله د ټولو انسانانو ژوند پر اوبو موخه پکړ دي، نو به ځای مزه کوي د اوبو قدر وکړي. افلا يؤمنون ايادي ایمان لرل. هغه ځای ته چې وګوره داغه صدا نظر را لې هغه د اشرف علي تنویر رحمه الله خل مزکه د مخ هغه ورسته ماده د دې د مخ د اسمان ماده ورسته د چپوغ آیات کې د سورته نازعات ذکر کړی چې مزکه ورسته هغه خل د مزکه برابر ول، مګر نور وایي چې ماده د دې دوړو سره جوړه او چې هغه آیات تایید کوي دغه آیات څخه کار اخلي. دا ورسته چې بیا کوم بیان شوی دی هغه نو ورسته خود په مزکه کې چې بیا نظم برابرې دی انسان د ژوندۍ لپاره هغه چې دی په آیات کې د ونازعات بیان شوی دی، هغه په صورت کې د چا د نازعات بیان شوی دی. او د مزکه چې د چا لا پاک مزکه وخلقیر دا نه معنی چې وخلقیر چې معنی دا د خلق چې دی اسمان د مخه شوی دی هغه واره ماده یو رقم دا خلق چې دی په دغه رقم په د کوروي شکل چې دا رقم دا جوړیږي د اسمان څخه جلا کیږي دغه چې دی هغه د اسمان ورسته د اسلام د لاس و د درخت و د تنظیم د ارزاق پکې کیسته. نو دا یو مسله د دشوار اصلي خلاص خبره ده چې الله عز وجل خپل ولې نه سړلې چې بیان کړي چې دغه د مخ دی دا په دوم کې دی دا په دریم کې دی. داغه وجه ده چې مال الله پاک هغه شیان مؤمن چې په مکلفي چې دای کني په خبر دینه ناقص کیږي او چې په خبر چې دینه کاملیږي دغه شیان الله په قران کریم کې نازل کړی دغه د قران کریم دغه ذمہواری خاصه د حلال او حرام روا او ناروا درته شي دا په تکوین کې چې دا د مخ دی دا ورسته دی دا د چیشته جوړ شوی دی هغه د چیشته جوړ شوی دا د قران کریم څخه استنباط علما کې معلومه چې دا جزاء صدا معلومه سو د جزاء صدا معلومه سو په صراحه الناس الله عز وجل نه بیان او د جهان جوړ چي دي هغه دا چې مول دی ورځ د مځکه دغه د دې خلق الله عز وجل بیانې په یومین دي بیا په مځکه کې د انسان د ضرورت شیان نسبول جوړول چې بیا د قیامت کار ورکړي چې بیا ختم نه شي چې غنم نشین کی یا وبني پکشي کی یا بل نه پکشي کی دی ورځ دا ودای څلور نو چې د یک شنبه چې شروع کې یک شنبه او دوشنبه د مځکه خلق سو سه شنبه او چهار شنبه چې هغه په مځکه کې چې کوم شیان د انسان ضرورت هغه پکشي کې تکوین شو تر دې ورسته اسمانونه چې به او ته بخې کول دی ورځ هغه دي نو پنځ شنبه او جمعه چې دی هغه د اسمانو خلق پکشي کې وسه پاتې شو د شنبه ورځ هغه خالی پاتې شو پښتانه وسنن سوې وي د خالی ورځ نه خالی هغه د چې الله عز وجل په کې د جهان د نظام هیڅ کار نه دی پکې کړ. اوس دلته بل سوال دا ورګي چې شنو الله پاک کوم دا رقم دی لکه